نو مونږ وایو چې دا فاتحه د امام شاته ویل فرض او ضروری دي یو خبره. دویم د فاتحې نه بغیر منځ نکیږي. دریم که منځ په سری وي او که جهري وي، یعنی امام په اوچت آواز لګیا دی لکه سهار ماسخوتن او ماښام، یا په پټه لګیا دی امام لکه ماسپښین او مازدیګر، په هر صورت په هر رکعت په هر منځ کې په امام او مقتدی دواړو سورۃ فاتحه ضروری ده. دا زموږ دعوه ده. مناظره کې یو دعوی بل جواب دعوی کنه، دا زموږ دعوه ده مشرع. اور پدی باندې د قرآن عمومیات گواه دي. دا عمومی آیاتونه مزان سره ولیکي، ځکه دا پرویزیان منکرین حدیث او جامد مقلدین وی د فاتحه په مسله کې مونږ سره قرآن دی، وی دي سره روایت د بخاری او مسلم دی، او ځنې بې ایمانه وی دي سره ایرانی روایات دي د شیعگان، او مونږ سره د الله کتاب دی. نو مونږ وایو د قرآن جواب به دی واورې په قرآن دی. ډیر مونږ دا وایو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي، خو مونږ تپوس کو دا فاتحه نیک عمل دی که بد عمل دی؟ نیک عمل دی. نو قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا فلنفسه. چا چې نیک عمل کو، من وی لفظاً مفرد دی او معنی عام دی، که مولا دی که امی دی. عمل صالحا چې نیک عمل کو فلنفسه، نو دا صرف دل پیدا ورکی. لہذا د امام فاتحه چاله پیدا ورکی؟ امام لا. او د مقتدی فاتحه چاله پیدا ورکی؟ مقتدی لا. د امام فاتحه مقتدی له نه ده کافی. ته چې د فاستمعوا د عموم نه استدلال کې، نو دا د والد عموم نه استدلال. دویم آیت اللہ فرمائی فلا تجزون الا ما کنتم تعملون. تاسو لبا بدل نشی در کولی مگر ستاسو دا عملونو. نو امام چې منځ کې فاتحه وی دا د امام عمل لکه د مقتدی امام. نو امام له خبر فاتحه بدل الله ورکی، هو مقتدی له نه ورکی، ځکه الله فرمایي فلا تجزون الا ما کنتم تعملون. تاسو له بس تاسو د عمل بدل در کولی شي. نو بنا بر عموم د آیت مقتدی بزان له فاتحه او امام بزان له فاتحه وي، نو دوړو له الله اجر ورکی. یو معنی دا چې د دوړو مونږ شوی دی. دریم آیت ولیکي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دا آیتونه ما ډېر په کړاو راوړل کړي دي. ممکن نه ده چې تاسو ته په یو کتاب کې دا تیار میلاو شي. دی مسلو سره د پرویزیانو تعارض دی. نو موږ د هغې دپاره خواره واره مواد را جمع کوو، نو د هغې نه موږ راایستي. دی ځای نه خو امام شافعي م استدلال کوي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان له فایده نه ورکوي الا ما سعى مگر خپل کړاو. نو چې امام فاتحه وایي نو کړاو د امام دی که د مقتدي؟ نو اجر بم د امامي. مقتدی له الله اجر زکه ال ورکی چې دیم فاتحه وای. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. بل آیت د سورۃ المزمل الله فرمای فقرؤوا ما تيسر من القرآن. تاسو ټول تلاوت کوئ. فقرؤوا جمع د واحد دی، جمع د کنا کارون چې باندې رستو د نو جمع لاندې پیجندلې او په اخر کې جمع د بار د کنه زور ابو نه دی ویلې. نو فقرؤوا ما تيسر من القرآن. تاسو ټول قرات کوئ. نو فقرؤوا کې صرف اقرا امام ته ویل دي که فقرؤوا جمع والے دي. پته لګي امام او مقتدی بدواړه قرات کوي. دا دیواله د قرآن نسویم دلیل سلورم. پنځم دلیل دا کم زینه چې ته وی چې الله وی چې فاستمعوا قرآن ته غوږ کړه. دین یو آیت کته راشه نو الله فرمایي ولا تکم من الغافلین. غافل مکیږه چې الله نه یادې. تم فاتحه وایا امام بهم وی ورسېده. دا خو د عمومیات خبره شوه. دا مونږ د هغه چا په جواب کې وو چې د حدیث مقابله کې قرآن پیش کړي. نو زوم چې ته د قرآن د دین استدلال کې چې فاستمعوا قرآن ته غوږ دی وانصتوا خاموش به لهذا فاتحه بنوي. نو قرآن خدام وی چې خپل عمل وکړي. څه جواب چې ته دغه آیاتونو زمونږ نه کوي نو مونږ استاد نه کوو. نور دغه آیت خپل تفسیر به ان شاء الله مونږ بل رس کوو. دلیل اول زمونږ ولیکه حدیث د عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. دا صحیح البخاری کے مرفوع روایت دے اول جلد صفحہ 115 حدیث نمبر 756.
کتاب الاذان باب امام بخاری خیر باب وجوب القراءة للامام والمأموم باب د پدې مسله چې د امام او د مقتدی دواړو د پاره د فاتحه ویل معنا قرات کول ضروری او لازم دي. مکمل سند د حدیث د بخاری دا سے دے حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت عن عبادة بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن صامت وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو حدیث مرفوع شو. اصول حدیث والا ودی کی ویخ دی حدیث شو مرفوع شو زکه د محمد رسول الله قول له وی فرمایل چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منز نه د هغه چا چې فاتحه و نه وي د هغه چا منز نه دی شوی چې فاتحه و نه وي. شاشه والم وی کنه چې نبی دا کمال ده مطلب دا چې احناف هم دور منی چې منز کمال ته نه رسیدلې د فاتحه نه بغیر نو احناف منز کمال ته ورسوي په فاتحه سره او سلفیانو منز کامل او برابر کې فقراءۃ الفاتحه سره. استدلال د حدیث نه دا سه ده چې دا لا صلات دا خو اول صریح منطوق د مشرع څه شی دی کہ مفہوم مخالف غیر معتبری دا دے مقابل ذکا الفاظ و معنا دلالت لفظیہ و ضیہ مطابقیہ دے گورا خکارا ورکدا خبر دا چھ دا فاتحین بغیر منز نکیگی. لا صلاة نکرہ دا او نکرہ صلاة نکرہ دا او لا نافیہ دا او دروس البلاغه و تلخیص و مختصر متول کے قانون دا معنی ادا دے چھ ان النکرة تحت النفی تعم نکرہ چھ دا نفی لان دی راش عموم پیدا کی او منطقیان دیتا سور دا سالبی کلی ہوئی دی کہ نفی المحمول عن جمیع افراد الموضوع چھ لا صلاة ہرگز من ندی شوے کاغا منز دا جنازے دے کاغا منز دا صلاة الاستسقاء دے کاغا منز دا سفر دے کاغا منز دا حضر دے کاغا منز دا امام سر دے کاغا منز زان لدے کاغا منز دا مسافر دے کاغا منز دا مقیم دے مڑا پنو میں منز چے دے نو لا صلاة دین نشتا لمن لم لمن دا پار دا اغچا من وی لفظ المفرد و ماننو آمینو کی امام دے و کا مقردی دے خو لم یقرع بفاتحة الكتاب چه فاتحة یعنی دا قرآن افتدائی اونوی سورة الفاتحة اونوی نو دا منز شوی ندے دا دا محمد رسول اللہ فیصلہ دا او زماد پر رب العالمین قسمی چه دا دی دمر وزن دے دا رسول اللہ دا حدیث چه دمر دا احد دا غر وزن ندے زمون پر نظر کے خدا دا رسول اللہ حدیث دے او قسم دے کراتا دا امام ابو حنیفہ نا دا تمام دنیا دا امام ابو حنیفہ اندر مجتہدین نڑاکا کے خدا محمد رسول اللہ دا حدیث مقابلہ کے دا دی آئیمہ و احترام پخپل زیدے لیکن زد محمد رسول اللہ حدیث دا یو امام دا بارا نشم پرے خودے دا امام قدر دے منم خود امام رسالت دے نمانم دا امام قدر منم خود امام الوحیت خو نہ منم دا امام منم دی امام پا مرتبہ دا انبیاء گڑے و انبیاء آلیہ گڑے و الہ لے بالکل جھوٹی ورکڑے دا. اور تخریج دا دی حدیث دا سے دے چھ دا حدیث پا مسلم کم دے 394 نمبر کے التا کتاب الصلاة دے باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعت. امام مسلم پا دی حدیث نہ پوئی دو تدی حدیث چونکہ دا مانا دا کینوے کل کلا پدی امام مسلم خبوئی دو آپ باب تڑی باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعت چھ امام بخاری امام مسلم دا سپیشلسٹان دی سپیشلسٹ چھ پا مرض پوئی نہیں شروع بیا پا بل سو پوئی گی بل حدیث دا مسلم کے دا سے ٹکے رہے دا اولی کے چھ لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن اگر چلتا ہم روایت دا عبادہ ابن صامت دے دا حدیث پا سنن و ابی داود کم دے حدیث نمبر التا دے 822 ترمیزی کے حدیث نمبر دے 311 سنن نسائی کتاب الافتتاح کے دے ایجاب قراءة الفاتحة قراءة فاتحة الكتاب فی الصلاة رقم الحدیث 910 دا ترمیزی 311 نمبر دے ابواب الصلاة دے التمغ باب دڑی باب ما جاء فی القراءة خلف الامام
اور په سنن النسائی کې 910 نمبر روایت ده. سنن ابن ماجه کې دا حدیث په 837 کې ده. التم باب تړلې ده باب القراءة خلف الامام. امام ابن ماجه، امام ترمذی، نسائی، مسند احمد، مسلم، بخاری ټول په دې خبره دي دا محدثین چې باب په دې خبره ده چې امام مقتدی به دواړه سورۃ الفاتحه وای او وجوب لفظ استعمالي چې دا فاتحه وایل اولا او جائز صرف نه بلکې دا واجب او ضروری دي. او دا یاد ساته د فرض او د واجب منځ کې دا فرق صرف احناف کوي. قرطبی ابن کثیر دا خلق ټول په دي چې واجب او فرض شی واحد الفاظ مترادف دي، څه خاص فرق نه لري. سنن ابن ماجه کی حدیث نمبر دے 837 او مسند احمد کی روایت نمبر دے 22677. او د دې حدیث د استدلال طرز ومونږ د احناف ورونو د پاره ډېر ښه پیش کو. اولی کې حواله د انور شاه کشمیری فصل الخطاب بحاشیه الكتاب المستطاب. انور شاه کشمیری د محمد رسول الله دا حدیث وورید او وی کتنوی وهو فصل الخطام ونص الفاتحه خلف الامام. وی دا حدیث چې ده دا د چمکدار غوتمی پشان د غوتمی د ملغری پشان پلاکیدون کې ده او دا نص ده په دې خبره باندې چې امام پس شاته فاتحه وایا. دا دیواله دیوبندی کشمیری او دا د دیوبند چلتا پھرتا کتابخانه وا. انور شاه کشمیری سے وہ هغه چلتا پھرتا کتابخانی لیکلی دي چې نص هو فصل الختام دا چمکدار غمی دے دا گتمی ونص فی فاتحة خلف الامام فی الفاتحة خلف الامام. دا امام شاہ دا فاتحه ویلو بارکی دا بالکل نص دے و حکم دے و صریح منطوق دے. دا یو خبر شوا. دویم روایت دا ابو داود دے دا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. التا حدیث نمبر دے 823 کتاب الصلاة کی باب خد ابواب تفریق استفتاح الصلاة او باب من